اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه الحمد لله رب العالمین. الحمد لله چې د دې صورت ابتدایي جمله ده او د دې صورت آغاز هم د دغه جملې نه شوی دی. دی باندې څه عوامي مباحث پرون ما عرض کړي وو. الحمدلله دا هغه جمله ده چې قرآن کریم کې د 15 سورتونو آغاز د دې جملې نه شوی دی. قرآن کریم د سورتونو آغاز د مختلفو عنواناتو نه کیږي او د هغه عنواناتو بیا خپل اسرار او رموزي. یو عنوان هغه ثنا د الله ده، د دینه د سورتونو شروع کیږي. بیا کله چې د ثنا د الله نه د سورت شروع کیږي نو الته دو عنوان ای، یو عنوان د تحمید دی او بل عنوان د تسبیح دی. تحمید اتصاف الله بكل ما يليق بشانه، کم شی چې د الله سره د شان سره مناسب دی، صفت د کمال دی، پاغي الله موصوف کول. او تسبیح تنزیه الله عما لا يليق بشانه، کم شی چې الله کې صفت د نقص دی دا غینه الله منازع جوړول. نو بعضی سورتونو آغاز د حمد نه کیږي، د بعضی سورتونو آغاز د عنوان د تسبیح نه کیږي. سبح لله ما فی السماوات، یا سبحان الذي اسرا بعبده، یا سبح اسم ربک الاعلى. خو څلو 15 سورتونو قرآن کې داسې دي چې دا غي شروع د الحمدلله نه شوې ده. سورت فاتحه، سورت انعام، سورت کهف، سورت سبا او سورت فاطر. امام رازی رحمه الله دا غي وجه ذکر کړی دا چې الحمدلله د الله په نعمتونو باندې ویل کېږي د بندر طرفه، او د الله تعالی نعمتونه سلور دي. دو نعمتونه غټ د الله دنیا کې دي او دو نعمتونه غټ د الله په آخرت کې دي. دنیا کې د اول د ټولو نه غټ نعمت چې دی هغه نعمت الایجاد دی او دویم نعمت البقاء دی. یو طرف ته الله تعالی منګه ته وجود را کړی دی، نو دا د الله تعالی نعمت الایجاد دی. بل طرف ته منګه ته الله تعالی بیا د وجود نه رسته بقا را کوي، نو هغه نعمت البقاء ده. په آخرت کې د الله دوه نعمتونه دي غټ غټ. یو نعمت الاعاد، الله تعالی دوباره منګه ژوندۍ کوي، او دویم نعمت البقاء، الته هم الله تعالی منګه ته بقا را کوي. خو دنیا کې بقا محدوده ده او په آخرت کې دا بقا چې ده نو دا لا محدوده ده. وسو الحمدلله سورت فاتحه کې حمد ویلې شوی دی په نعمت الایجاد باندې، ځکه الله پس د الله مراد نه خالق دی. الله زمون خالق دی، مونږ ته نعمت د وجود را کړی دی، مونږ ځکه د الله حمد وایو. په سورت انعام کې د الله حمد ویلې شوی دی په نعمت البقاء چې الله تعالی زمونږ تربیت کوي. په سورت کهف کې د الله حمد ویلې شوی دی په نعمت الاعاد. او په سورت سبا کې د الله حمد ویلې شوی دی په نعمت البقاء. او به په سورت فاطر کې الته کې خلق او بقا دوانه جمع کړي دي او په دوانو نعمتونو باندې د الله تعالی حمد بیان شوی دی. الحمدلله دا جمله په دریو دعوو باندې مشتمله ده. اوله دعوه استحقاق الحمد لله، درېمه دعوه احتساس الحمد بالله، او درېمه دعوه ضمنی ده چې الله تعالی په الوهیت او په معبودیت کې واحد لا شریک دی. نو اوله خبره استحقاق الحمد لله چې حمد مستحق الله تعالی دی. خو اوس د دینه اختصاص نه ثابتېږي، ځکه کله د یو شي مستحقین ډېر هم کېدلی شي. تم مستحق د پکول او ځم مستحق د پکول، تم مستحق د پټکی او ځم مستحق د پټکی، تم مستحق د علم ځم مستحق د علم. نو دویمه خبره اختصاص الحمد لله چې پاغي باندې لله کې د لام سکیږي نو دلالت کوي. او دریمه خبره هغه د دې په ضمن کې دعوه توحید ده چې حمدونه یو واره الله تعالی پورې مختص شلو او د ټولو حمدونو مستحق الله تعالی شو. معلومه دا شول چې الله یک ذات دی. کله الله تعالی سره په الوهیت کې او د الله سره په صفت د معبودیت کې نور شرکاوي به باغه هم مستحقین د حمد وي. یوازې حمد په الله پورې خاص نه وي، نو چې د حمد اختصاص په الله پورې وشو نو الله تعالی په صفت د الوهیت او د معبودیت کې واحد لا شریک شو. اوس
دې ځای کې الحمدلله دا جمله دا په دریو کلماتو باندې مشتمل ده. یو الف لام، الحمد کې الف لام راغلی دی. نو په دې باندې خو تاسو په ابتدایي کتابونو کې بحث کړی دی، په هغې باندې زه تفصیل نه کوم. خو دلته کې مفسرین درې احتمالات ذکر کوي په الف لامو کې. یو احتمال دا دی چې دلته الف لام برای جنس، او تاسو ویلی دی چې الف لام برای جنس نو په هغې کې حقیقت د مدخول ته اشاره وي. نو حقیقت د حمد الله لره ثابت دی. اوس حقیقت د حمد دا هغه شی دی چې هغه په انسانانو کې متعارف دی، چې اتصاف الشیء بالصفات الکمالیه. لکه تا ته چې څوک هم حمد ذکر کی نو ستا په دماغو کې هم دغه تصور راځي، دغه مفهوم راځي چې اتصاف الله یا اتصاف الشیء بالصفات کمالیه، یو شی په کمالی صفاتو باندې موصوف کول دا حقیقت د حمد دی. نو اوس دغه حقیقت د حمد الله لره ثابت دی. خو د دغه حقیقت د لاندې به جزئیات دی او دغه افراد دی. نو چې کله حقیقت او جنس الله لره ثابت شو نو ټول افراد د حمد الله لره ثابت شو. د دې وجې نه مولیان دا خبره کوي چې الف لام جنسي مستلزم دی استغراق لره، ځکه چې جنس د حمد الله لره ثابت دی. نو البه ثابت دی چې ټول افراد د حمد الله لره ثابت شي، ځکه که یو پر د حمد دا غیر الله لره ثابت شو نو جنس په ضمن د ټولو افرادو کې موجودیږي او جنس په ضمن د فرد واحد کې موجودیږي. چې یو پر د حمد د ذیل لره ثابت کا نو بیا خو جنس غیر الله لره ثابت شو، نو د جنس اختصاص په الله پورې را نغی. نو چې د جنس حمد اختصاص په الله پورې راولې نو ټول افراد د محامدو به ثابتې الله لره، البه حقیقت د حمد او جنس حمد مختص په الله تعالی پورې. نو دا یو طبقه د علماو چې هغه دلته الف لام د پاره د جنس وایي. دویم هغه الف لام برای استغراق وایي چې ټول افراد د حمدونو ثابت دی الله تعالی لره. اوس الف لام د استغراق غوره دي او که الف لام د جنس غوره دي نو بعض خلک وایي چې الف لام د جنس غوره دي، ځکه د جنس په ضمن کې حقیقت هم الله له ثابتېږي خو افراد هم الله له د حمد ثابت شلو. او د حقیقت او چې الف لام برای استغراق شي نو افراد خو د حمد الله لره ثابت شو خو حقیقت ثابته نشو. خدا قول او دلیل له کمزور دی او د کمزوروالی وجه دا ده چې یو واری افراد الله لره ثابت شو او افراد کې بیا موږ عموم کو که افراد خارجي وي او که افراد ذهني وي او جنس او حقیقت د افراد خارجي او افراد ذهني نه ماورا شي اخر نه ده. نو یو واری چې د الله تعالی د افراد خارجيه او افراد ذهنيه د حمد ثابت شو خو جنس له ثابت شو. نو څنګه چې الف لام برای جنس دا مستلزم دی استغراق لره، نو الف لام د استغراق دا هم مستلزم دی انو جنس لره. نو په دې کې یو باهمي تلازم دی. نو ټول افراد د حمدونو الله تعالی د پاره ثابت دی. اوس په دې کې یو سوال دی چې بعض محامد خو خلق د مخلوق او د انسانانو د پاره هم کوي، لکه خلک کوئی پلانې خسړې دی، پلانې سخی سړی دی، پلانې ډېر ښایسته عالم دی. نو دا قسمه محامد خو د انسان د پاره هم دي. بیا ټول افراد د حمد څنګه الله تعالی د پاره ثابت شو؟ نو علما جواب کوي چې کم افراد د حمد چې انسان د پاره ثابت دي یا کم حمد چې انسان د پاره کیږي دا در حقیقت کې د الله دی. ځکه چې د انسان صفت چې کې خو په یو صفت د کمال به کې چې د کې علم دی، د کې شجاعت دی، د کې بادری ده، د کې نری ده، د کې به ته تعریف او صفات کې او دغه صفات د کمال دی انسان ته الله ورکړي دي. نو گویا کې د انسان صفت در حقیقت کې د چا صفت شو؟ د الله صفت شو. ته د یو شی ایجاد وکې، یو تصنیف ولیکې، مثال په تور باندې تصنیف جوړ کې د هغې خلک صفت کې، نو دا در حقیقت کې د چا صفت دی؟ انو خو ستا صفت دی. یا مثال په تور باندې ته مصري یو دیوال دی جوړ کو، نو د دیوال خلک صفت کې دا د چا صفت دی؟ انو دا د مصري صفت دی. یا مثال په تور باندې ته چې کومه دی اینګره او تا چې کومه دی او ټرالی جوړه کړه، بیلچه دی جوړه کړله او د هغې خلک به تعریفات کوي، دا در حقیقت د دغه اینګر صفت دی. یا مثال په طور باندې ته دروزګرې یو ښایسته الماری دی جوړه کړله، یو ښایسته کړکۍ دی جوړه کړه یا بل څه فرنیچر دی جوړ کو او خلک د هغې تعریفات او صفتونه کوي، نو دا په حقیقت کې د دغه ترکاڼ او د دروزګره صفت ده. نو د دې وجه نه حمدونه ټول الله لره دي. که انسان لره سو حمد کوي هغه په حقیقت کې د چا حمد ده؟ د الله تعالی حمد ده. او درېمه خبره چې دا ده چې الف لام دلته د پاره د عهد او به دوه قسمه عهد دی، یو عهد ذهني او بل عهد. نو عهد ذهني کې مشکل دا پیدا کیږي چې یو خود الله تعالی
د پاره حمد وشو په یو پرد مبهم سره دا دومره کمال نه دی دویمه خبره دا ده چې الف لام د ذهني مدخول لره ګرځي په حکم د نکره کې نو به خو الحمد نکره شول او دلته مبتدا واقع شو د مبتدا نکره نه واقع کیږي نو ځکه الف لام د ذهني و ته ډیر چا ذهاب نه دی کړي نو دریم قول علماو کړي دی په الف لام عادي خارجي وبانه او دا قول د علامه سي زاهد هروي رحم الله ده او هغه یو ضابطه ذکر کړی دا چې اذا امکن العهد لا يثار الى معنى اخر کله چې الف لام عهدي په کم دی کې ممکن وي او الف لام په عهدیت باندې حمله دی شي انو به موږ صورت نه کو معنا اخر ته اوس الف لام عهدي شي نو هغه مهود پر د حمد الله لره ثابت ده نو مهود پر د حمد څه شی ده نو یو قول علماء دا کړی دی چې مهود پر د حمد هغه پر د کامل له حمد دی او پر د کامل له حمد چلول د نظام د عالم دی په نمت عجیب او غریب سره چې متحیر دی پاغي کې عقول او افکار د مخلوقاتو یعنی د الله د پر غړ صفت د کمال دا دی چې الله تعالی د مخلوقاتو د کائناتو د نظام په داسې او عجیب مرتب منظم انداز سره چلی چې د دنیا عقول او افکار حیرانه کړي دي دا هغه پر د کامل له حمد ده او دویم قول علما دا کیا چې دغه مهود حمد چې په الف لام عادي خارجیو کې ورته اشاره ده دا هغه حمد ده چې الله تعالی په ازل کې د خپل ځان ویلو الله د خپل ځان په خپل په ازل کې تعریف کړی دی ولی تعریف کړی دی نو دو وجه علما ذکر کوي یو دا چې الله ته پته وا چې زما په انسان باندې نعمتونه بشبها دي لہذا انسان د دغه نعمتونو مطابق زما د شان لایق حمد نه مانی شي ویلې نو الله تعالی د انسان نائب جوړ شو او حمد هوا د انسان د پاره هوا په دې خبره تاسو پوهیږئ حمد د انسان د پاره هوا نو ازل کې الله حمد د دې د پاره پزان باندې ویلې دي او دویم دا دی چې الله تعالی په ازل کې پزان باندې حمد ویلې دي تعلیما للمخلوق چې تاسو زما حمد ویا اوس ازل کې چې الله کم حمد ویلې دي دا د الله د شان مطابق دی زمون حمدونه د الله د شان مطابق نه دي ځکه په نبی له صلوات و سلام فرمایل لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسه کا الله ستا د شان مطابق صفت کول او ستا د شان مطابق تعریف کول او ستا د شان مطابق ستا چې کومه ده هغه ستایش کول دا زما د اوس خبره نه ده تا هغه سي چې څنګه تا خپل ځان تعریف او صفت کړی ده بس ته د هغه مطابق نو د دې وجنا الف لام چې عادي خارجي شي نو په دې کې هغه حمد ته اشاره ده کوم چې الله تعالی په خپل ځان باندې په اصل کې کړي دا چې هغه حمد الله تعالی لپاره ثابت دی او دلته بشا منصور بابا یو خبره کوله چې الحمدلله کې صفات او کمال ته اشاره ده نو الحمدلله صفات کامله قدیمه دا خاص دي د فرض الله تعالی چې شریک ور سره نشته د انواع 40 مشرکانو د مکه او یادارنګ نورو کافرانو غیب سلور نوع د مخلوق د الله تعالی سره شریکول نوع ملکی به د الله سره شریکوله چې دا په دې تکوینی نظام کې باقاعده حصہ دار ده او پول پاور با اختیار ده نوع ملکی نو ملکی به د الله سره شریکوله دویم به نوع انسانی د الله سره شریکوله عیسی او عزیر به د الله تعالی زامن ګړل او دریم به نوع جنی د الله تعالی سره شریکوله دا شیطانان او پیریان او سلورم به ستوري د الله تعالی سره شریکول سورته صافات کې په داسلور نوع د شرکاو باندې الله تفصیل سره رد کړی دی او دلته په الحمدلله کې باغی سره په اجمال سره رد شو نو دا د الف لام خبره وا چې دا درې قسمه الف لام دلته کې صحیح کیږي لفظ د حمد مصدر دی او دا خبره تاسو الته کې کړی دی چې دا مصدر دی او کو حاصل بالمصدر دی هغه خبره چوړو حمد سیده ساده خبره دا چې د الله تعالی صفت کول دي په صفاتو د کمال سره زمونږ عام علماو دا تعریف کړی دی چې هو ثناء باللسان على جمیل الاختیاری من نعمت او غیر نعمت دا د یو چا صفت دی په یو داسې صفت سره چې هغه د محمود په اختیار کې دی نو کدا به ته د نعمت په وجبانه کې او کدا نعمت په وجبانه نه کې دې ته ویل کېږي حمد نو په حمد کې 15 شی نه پکاري حامد پکاري محمود پکاري محمود به پکاري محمود علیه پکاري او ما به الحمد انو پکاري نو حامد خو چې دا کم سړی د خدای صفت کې دې ته ویل کېږي حامد ویل کېږي او محمود چې دا د چا صفت کېږي هغه الله دی او هغه بنده دی نو هغه محمود دی محمود به هغه صفت دی
چې کم ته د محمود کې لکه ته دا سوي چې الله تعالی د قدرتونو مالک دی، الله عالم دی، سمیع دی، بصیر دی. د سمیع او بصیر د سویا انو محمود به ویا او محمود علیه. دا د محمود هغه صفت دی چې ته باعث کړه په حمد باندې. په خبره پېښ شوې برابر خبر ده که په حمد کې ته دغه صفت ذکر کې او کا نه ذکر کې. مثلا الله تعالی تعالی رزق درکا، نو دا رزق ورکولم د الله تعالی صفت دی. اوس ته سم په خېټه باندې موړ کې د سپېمو پورې، اوس د دغه ترزیق د وجنا ته آماده شولې باعث شولې په دې باندې چې د خدای څه شي کې انو صفت کې او د الله تعالی تعریف کې چې الله علیم دی او لوی ذات دی او داسې دی او داسې دی. نو الله علیم دی دا محمود به شو، او دا رزق چې تعالی درکړه دا محمود علیه شزکه دا پتا باندې باعث دی. نو محمود علیه علت باعثه به علی الحمد، حامد مجبوری چې حمد وکا، او محمود به خو دغه صفت دی چې په دې کم باندې ته د الله تعالی حمد کې. او بعضی مولیان په کې لادا خبرم کیا چې کله دا محمود به او محمود علیه یو شي لکه اوس الله تعالی پتا باندې احسان وکي نو صلی در کی انو رزق دل در کی نو تسوي الله تعالی رازق ذات دی ما سره بیگا اسنو او هغه د غیب او د وسایلو نه ماته تنظیم پیدا کا. نو اوس الله رازق ذات دی، تا د په صفت د رازقیت د الله صفاتو کو، نو دا محمود به هم دی او محمود علیه هم دی ځکه چې تعالی رزق درکړی دی. دا یو نعمت دی او د هغې په نتیجه کې ته بیا د الله تعالی څه کېږي او صفت کې. او دا ما به الحمد دا قوت او مبدا د نطق ده. مبدا د نطق ځکه یادومه چې که موږ د ژبې خبره وکړو چې ژبه ما به الحمد ده، نو الله خو د خپل ځان حمد هم کړی دی او د الله دپاره خو ژبه انو نشته، خو د ذویل اجسامو دپاره یا. نو مراد د ما به الحمد نه یعنی اعلی د حمد هغه مبدا د نطق او د تکلم ده. نو الله تعالی کې ژبه نشته خو مبدا د نطق او د تکلم پکې انو شته ده. نو ځکه الله تعالی څه کوي انو د ځان حمد کوي او د الله تعالی چې کوم دی نو دا د ځان صفت کیا. بیا دلته کې علما یو دو لفظ نور ذکر کوي، یو لفظ د مدح ذکر کوي او یو لفظ د شکر ذکر کیا. نو د حمد او د مدح په منځ کې هو فرقونه تاسو په دې وړو کتابونو کې کړي دي. یو فرق هم دا کړی دی چې حمد په افعال اختیاري وي او مدح عامه ده، په فعل اختیاري او په غیر اختیاري دواړو باندې کېدلی شي. په حمد کې دا ضروری ده چې په کم صفت باندې ته د محمود صفت کې هغه به د محمود په اختیار کې، او په مدح کې دا ضروری نه ده چې په کم صفت باندې ته د ممدوح صفت کې نو هغه به د هغه په اختیار کې. خلک وایي مدحت اللؤلؤ بصفائها، نو په صفاوالي د ملغلرو صفت وشو، دا ملغلري صفاواله د ملغلرو په اختیار کې ده انو نه ده. نو د دې وجه نه مدح چې کومه ده نو عامه ده. دویمه خبره جدا ده چې حمد کیږي د ذوی العلم د پاره او مدح عامه ده. د ذوی العلم د پاره هم کیږي او د جماداتو د پاره. لکه تاسو وکتل چې مدحت اللؤلؤ بصفائها انو مدح د لؤلؤ وکړه، لؤلؤ ذوی العلم انو نه دي. دریمه خبره جدا ده چې حمد عن علمین وي او مدح عامه ده، کله عن علمین وي او کله عن ظنین وي. نو مطلب دا چې حمد چې ته یو صفت په درجه د علم او د یقین کې تا ته په درجه دا په موصوف کې شته او دا ول بیانې، نو دې ته ویل کېږي حمد. او کله چې مدح ده نو هغه کې به کله علم وي او کله به علم نه ظنیت به په درجه د ځون کې به تا ته پته چې دا موصوف په دې صفت باندې موصوف دی، نو ته به څه کېږي انو صفت کې، نو دې ته څه ویل کېږي وایا کنه دې ته مدح ویل کېږي. څلورمه خبره جدا ده چې حمد کېږي په صفاتو د کمال باندې او مدح کیږي په صفاتو مستحسنه باندې ولو فيه نقصان، اگر که پدې کې سويږي نو حمد په صفاتو د کمال کې. او دغه چې کومه ده د مدح هغه چې په یو معاشره کې کم صفات ښه ګڼل کېږي، اگر چې په ذاتی پاغي کې نو قسم وي پاغي باندې کېږي. لکه ته یو سړی صفات کې دا سړی د خپونه ډېر جلد دی، په نیمه غنټه کې مامون د تاوړې بیرته، نو دا جلتواله خو صفت مستحسنه ده زمونږ په دې عرب کې، خو لیکن نقص خو پکې هم دی کنه جلتی خو دونه څه شي نه ده. خلق الانسان من عجل پېښو په خبره باندې او نه صفت د کمال ده. نو اوس دغه مدح ده خدا حمد نه ده. او دریمه خبره جدا ده. پنځمه خبره ده چې په حمد کې تعظیم وي، د چا چې ته حمد کې د هغې تعظیم مد نظر وي، او مدح کې کله تعظیم وي او کله پکې تعظیم نه یا. دریمه خبره جدا ده چې حمد اخبار ده عن محاسن الغیر مع المحبت والاجلال.
د یو چا د محاسنو نه خبر ورکول چې پلانې داسې دی او پلانې داسې دی خو دې کې دوه عقیدې موجودې یو د هغه سره ستا محبت وي او بلې ته غټ ګڼې او مدح چې دا اخبار عن محاسن الغیر فقط بس دا دوه خبرې بس اخوا نشته ته د یو چا د محاسنو نه خبر ورکې چې پلانې داسې دی پلانې داسې دی لیکن د محبت رشته شته یا نشته او د هغه سره د اجلال او د هغه د لوی ګڼلو عقیده ستا په دماغو کې شته او که نشته په خبره باندې پوهېږي دا ضروري په مدح کې نه ده نو دا د حمد او د مدح فرق د دې وجې نه علما چې د الله صفت ذکر کوي نو په الحمدلله سره ذکر کوي په کتابونو کې په الحمدلله سره دارنګې په قرآن کې په الحمدلله سره المدح لله نه ذکر کوي ځکه مدح هغه څه نه ده لکه څنګه چې حمد دی حمد چې په کومو صفاتو کلامیو باندې دلالت کوي نو هغه څه مدح نه کوي او د دې وجې نه حدیث کې راغلی دي چې مدح چې دی د امر مشروع دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من لم يحمد الناس لم يحمد الله چا چې د مخلوق حمد ونه کړي د الله حمد نشي کولای دا غینه دا معلومه شوه چې حمد د انسان جایز دی خو الته مدح د انسان چې دا هغه جایز نه د حدیث شریف کې راځي هغه لفظ زمانه ير شو چې تاسو خاور واچوي پس چې کې خاور واچوي پی افواه المدح پی وجوه المداحين سوچ د چا مدح کوي دا غي په مخونو باندې خاور ور واچوي نو ګوره د مدح نه منع کړی دا او د حمد ترغیب ورکا ځکه چې حمد اکثر پشي شاوي حمد په حقیقت باندې بنای مبالغه پکې نه یا او مدح اکثر مخامخي او بلدا چې مبالغه پکې نو دا غي وجدان چې تم مخامخ د یو سړی صفاتونه کې او به پکې مبالغه کې هغه د دوه ټکو نه دی او ته نه دغه جوړ کړه لوی بلات نه جوړه کې نو هغه د تباہ کا ځکه چې هغه مدح وکي دا غنه ځان به څه شي انو ورک شي نو اسمان ته ګوري نو مدح په سړی کې به څه پیدا کوي چې تکبر پیدا کوي لوچاری پیدا کوي نو د دې وجنه دا د حمد او د مدح په منځ کې چې کم دی نو دا فرق دی باقي د حمد او د شکر فرقونه تاسو ذکر کړی دي بعض خلک وایي چې حمد چې کوم دی دا په قول سره او شکر چې دی نو دا په انو په پیل سره بعض خلک وي حمد په نعمتونو ظاهره او سره او شکر چې د په نعمتونو باطنه او سره بعض خلک وي چې حمد د په جبه باندې او شکر په جبه باندې کیږي او په ځړه باندې کیږي او په ارکانو باندې کیږي او بل فرق دا کوي چې حمد دا کله په مقابل د نعمت کې یو کله نه او شکر خټول عمر په مقابل دا نعمت کې په دغه حواله سره د حمد او د شکر په منځ کې نسبت د عموم خصوصا من وجه چې کم دینو هغه علما ذکر کړی دی الحمدلله ټول حمدونه چې دی دا ثابت دی الله تعالی لره لام د پاره د اختصاص دا حمدونه په الله تعالی پورې خاص دي او دا رب العالمین دا رسته چې کم دلایل ذکر کیږي دا دلایل د اختصاص دي ولی دلایل د اختصاص دي ځکه تاسو په دې کتابونو کې یو قاعده ویلې ده چې کله حکم وشي په یو موصوف به صفتین باندې نو هغه صفت دغه حکم د پاره سویږي علت وي په خبره پوه شولې لکه اوس یو سړی راغی او یا عمران مولوی صاحب راغی چې سبب ز طلبا ول ډوډۍ کوما نو دلته زواد ذکر نکړه سی ذکر کړه صفت ذکر کا دا څه ونه وي چې زید عمر بکر ل ډوډۍ کوم سوی طلبا ولا طلبا څه شه دی وسب دی نو د دې مطلب دا شو چې دا وسب د طالبګرۍ دا د ډوډۍ د پاره سبب دی که تا کې دا وسب نه به د ډوډۍ نه کوله وس الحمدلله رب العالمین دلته حکم وشو په الله تعالی باندې د استحقاق الحمد او الله موصوف شو په صفات اربعه رب رحمان رحیم ملک نو دا څلور صفات د حمد د پاره علت شو او د علت قانون دا دی چې د دې سره حکم دایر وي وجودن او عدمن چا کې چې علت وي هغه کې به دغه حکم وي او چې چا کې د علت نه وي هغه کې به د حکم نو دا څلور صفات الله کې شته نو الله د حمد مستحق دی او دا څلور صفات په غیر الله کې نشته نو غیر الله څخه د حمد مستحق نه دی نو حمد منحصر شو په الله تعالی کې دغه ضابطه او دغه قاعده د لاندې او دغه پرانا کې رب العالمین دا د لله د پاره صفت ده په لفظ د الله باندې خبره په بسم الله الرحمن الرحیم کې شوی و رب العالمین دې کې دوه کلمات دي او دا مرکب اضافي ده یو لفظ شدن او هغه د رب ده او بل لفظ د عالمین ده نو الله تعالی د مخلوقات او تربیت کوي پالنه کوي او حقیقت دا ده چې الله تعالی د مادي او د روحاني نعمتونو په ذریعہ سره
د انسان تربیت کوي. مادي تربیت د پاره الله تعالی په دې ځمکه کې غذاګانې پیدا کړې دي او په دې ځمکه کې مادي څیزونه پیدا کړي دي. په هغې باندې الله د انسان مادي تربیت کوي او د انسان د روحاني تربیت نه الله تعالی د پاره الله تعالی پیغمبران را لیږي او کتابونه را لیږي. نو په دغه حواله سره د انسان روحاني تربیت هم الله تعالی کوي. لفظ د رب چې دی په قرآن کریم کې دا په ډېرو معنو باندې استعمالیږي. لفظ د رب په معنا د سید باندې استعمالیږي. یوسف علیه السلام وی انه ربی دا زما سردار دی. لفظ د رب په معنا د مالک باندې استعمالیږي. لفظ د رب په معنا د مصلح باندې راځي. لفظ د رب په معنا د ناصح باندې راځي. لفظ د رب په معنا د حاکم باندې راځي. لفظ د رب چې دی نو دا په معنا د نگران باندې راځي. او لفظ د رب په معنا د خالق او د معبود باندې راځي. او لفظ د رب په معنا د منعم باندې راځي. او لفظ د رب په معنا د تربیت کننده باندې راځي. نو لفظ د رب په دې ځای کې صيغه څه ده؟ نو بعضې خلک وایي چې دا صيغه د صفت مشبعه ده. انو چې کله به صيغه د صفت مشبعه شي نو د دې په حمل کې په الله باندې بیا څه دشواري او څه نقص نشته، ځکه چې صفات مشبعه چې کومه ده نو دا په ذواتو باندې د دې حمل کیږي. ټیک شو. خو بعضې خلک وایي چې دا چې کومه ده نو مصدر ده په معنا د تربیت سره ده، نو بیا د دې په حمل کې مشکل واله ده. نو بیا د حمل مبالغتن ده، لکه د قبیلې د زید عدلون نه، چون کې الله تعالی تربیت ډیر زیات کوي د مخلوقات او د انسانانو، نو داسې شو لکه سراسر چې الله تعالی تربیت دي. او بعضې خلک وایي چې دا صيغه د اسم فاعل ده د رب. دا وایي په اصل کې راببونو په وزن د فاعلون باندې، بیا د الف د مین نه لرې کړی شو او بیا په بیا کې مدغمه شوله نو رب ته نه جوړ شو. اوس رب د تربیت نه دی، تربیت پالنې ته ویلې کېږي. او په اصطلاح کې تربیت څه ته ویلې کېږي؟ تبلیغ الشیء الی کماله بحسب استعداده الازلی شیئا فشیئا. علامه الوسی دا تعریف کړی دی د تربیت چې تبلیغ الشیء رسول د شی دی الی کماله کمال خپلتا بحسب استعداده الازلی موافق د استعداد ازلی شیئا فشیئا لګ لګ. لکه مثال په تور باندې په پټی کې د غنم بوټی راچوت شو، په دې کې خپل یو استعداد دی د غټوالي، د هغې استعداد په بنیاد باندې دا الله تدریجا غټای لګ لګ. نن دونی سبا دومره میاش پس بیا لوی شي، 2 میاشتې پس چې کومه دی هغه نیم ګزي او بیا د هغې نه وروسته څه شی جي هغه دغه ته رسېدلی، انتها ته رسېدلی وي. انسان وړوکی پیدا شي بیا غټیږي تدریجا نمو پکې راځي او بیا کمال ته ورسېږي او انتها ته ورسېږي. دلته علما یو سوال کوي چې رب مضاف د عالمین ته او د رب چې دا کومه ترجمه تاسو وکړه، بعض عالم دغه تربیت قبلی خو بعض عالم نه قبلی، لکه حیوانات نباتات. دا 2 قسمه عالم چې دی نو دی کې دغه قسمه تربیت خو راتلی شي چې هغه کمال ته تدریجا رسیږي. خو جمادات چې دي نو هغې خو تدریجا کمال ته رسېدل په هغې کې نشته. لکه ګټه خو چې الله څنګه پیدا کړې ده هماغسې ده، په دمه دمه باندې نه غټېږي. او یا مثلا غر چې الله تعالی پیدا کړی دی نو د جماداتو تربیت خو په دغه معنا نشي کېدی کومه معنا چې تاسو وکړله. نو دینه علما 2 جوابه کوي. یو دا چې د رب اضافت عالمین ته دا تعلیبا دی. تغلیبا معنا دا ده چې کوم مخلوقات چې تربیت قبلی په دغه معنا باندې هغې له غلبه ورکړی شوې ده په هغه مخلوق چې هغه تربیت نه قبلی، نو ټول ګرځولی شوي دي په شان د هغه مخلوق چې تربیت قبلی دی ته تغلیب وایي. په خبره پوه شولې جي؟ او دریم قول علماء دا کړی دی چې دلته رب په معنا د تربیت کننده سره نه دی، رب په معنا د حاکم مقتدر د کائناتو سره دی. نو رب العالمین الله تعالی حاکم مقتدر د کائناتو دی، حکم هم د الله دی او قدرت هم د الله تعالی دی په کائناتو باندې. نو رب العالمین الله تعالی حاکم مقتدر د کائناتو دی. نو په لفظ رب باندې خبره وشوله.